یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ما من مسلم ينظر الى محاسن امرأة ثم يغض بصره الا احدث الله عبادة يجد حلاوتها في قلبه. کم انسان چې بل نامحرم زنانه اچانک نظر ولګیږي فورا نظر کښته کې الله به د په زړه کې د ایمان یو نور پیدا کې د هغه په وجه باندې به دی د هغه نور د ایمان هغه حلاوت میټاس او خوند به محسوسوي په عباداتو کې به بیا خوند او د ګناه خپل نحوست د ګناه خپل نحوست نن چې الله سه موږ لري یو هغه وجه دا ده چې موږ سهار سے تر ماښامه پورې ټوټل زندگی مې په ګناه د الله نافرمانی قدم په قدم په ګناه باندې لړلي او ګناه داسې نحوست لري داسې اثرات لري. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لو ان ابن آدم عمل عملا سیئة وراء 70 حجابا که یو انسان اویا پردو کې په اویا دیوالو کې پټ دننه یو ګناه وکړي الله به د نحوست د په زندگی کې ښکاره کوي د په جسم باندې د په زندگی باندې به د هغه نحوست ښکاره کیږي او نیک عمل هم دغسې ولو ان ابن آدم عمل عملا حسنا وراء 70 حجابا اویا پردو اخواته یو نیکی وکړه د دې ښه اثرات به ستا په زندگی او ستا په اولاد باندې ښکاري. سترګې د الله دي لیکن په ګناه یې یخو لاسونه ګوتې د الله. یو عالم دا اوس بیان کوي و دا قرآن کې چې راځي الیوم نختم علی افواههم وتکلمونا ایدیهم په لاسو به خبرې کو دا لاسونه به بیا څنګه خبرې کوي لاسونو څه ګناه کړی ده اوس معلوم شو چې په دا ټچ موبایل په لاس چلیږي په ګوته چلیږي دا په ټچ موبایل دی دا ګوته چې دا لاس دی داسې پر کاوي چیش دی په کتل قیامت کې به الله دا لاس گویا کې ای الله په تنهایی کې به کښېناستی ګوتې به پر ټچ موبایل چلولې فلمان به کتل غلط ناروا هغه به کول سترګې به وایي ای الله تا زه دې دپاره پیدا کړی وم چې دی زما دین په وکړي مګر ده زه غلط استعمالوله. یو عالم لیکي چې د قیامت په ورځ انسان به د خپلو ګناه څخه انکار نشي کولی 8 شیان به په انسان باندې ګواه اوسي 8 ګواهان به موجود وي چې دا ګناه ده کړې د قیامت په ورځ. اول مځکه په کومه مځکه چې د ګناه کړې ده هغه مځکه به د اشرګاه په میدان باندې ګواهي ورکړي. قرآن کې الله تعالی فرمایي یومئذ تحدث اخبارها اذا زلزلت الارض زلزالها چې کله دا ځمکه پټاو سي واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها ازمکه به خپل خبرونه ټول شایع کړي. نیک عمل دی کړی دی دا به هم ووایي که بد عمل دی کړی دی دا به هم بیان کړي. دا اوس چې موږ ماجد ته راغلي یو دا شرګاه په میدان به د ماجد ځمکه به ګواهي ورکړي و دا رال او په کومه ځمکه ګناه سوې ده هغه ځمکه به یومئذ تحدث اخبارها خپل خبر به بیانوي. دویم هغه وخت هغه ورځ هغه شپه هغه زمانه به حالت وایي. حسن بصری وایي ما من يوم الا ينادي اني اليوم الجديد واني على ما يعمل عملكم شهيد. دا ورځ او شپه انسان ته وایي انسان غافل مه اوسه زه ګوایم د قیامت په ورځ ستا په اعمالو باندې. دریم د انسان زبان دا به په انسان باندې ګواه ورکړي چې دا ګناه کړي. قرآن کې راځي الله تعالی فرمایي یوم تشهد علیهم السنتهم د انسان زبان به گویا سي په انسان باندې به ګواهي ورکړي دا ګناه دې کړې. د انسان اعضا او اندامونه به گویا سي د انسان د ګناه مطابق دغه په خلاف به عمل. قرآن کې الله تعالی فرمایي وتکلمون ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. د انسان دا ګناهونه دا ګوتې به ووایي چې څه دې کول په میدان محشر به په انسان باندې ګواهي ورکړي. قرآن کې الله تعالی فرمایي کله چې مجرمان د میدان محشر باندې الله را جمع کړي چې جرمونه کړي په ګناه کې لطفت زندگی په ګناه تیروي یوم یحشر اعداء الله الى النار فهم یوزعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. د دوی سترګې د دوی غوږونه د دوی در دې اندازې چې څرمنې د دوی پوستکي بله ګواهي ورکړي
بیا به د انسان چې د ده په خلاف ګواهي راسي د خپل اعضا او اندامونه یې وګایېږي هغه خبرې وکړي چې دا ګناه کول الله دا ګناه کول. انسان به بیا د خپل لاس به داسې کړي د خپل اعضا او پوستکي به نوکار کړي چې څه کوې که زه سوځم خو ته م راسره سوځي. وقالو لجلودهم دا به د خپل پوستکي ته انسانان وایي چې پر دوی ګناه ورکوي دوی باندې ګواهي ورکوي. لما شهدتم علینا تاسې ولې نن پر موږ باندې ګواهي وایاست پر ما باندې ولې ګواهي. قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون. هغه به وایي موږ ته نن د هغه الله حکم دی چې کوم موږ پیدا کړي الله وایي چې نن ګواهي ورکړه زه به ګواهي ورکوم. بل د انسان سره انسان دا نه وایي زه په ګناه کې یوازې سوم نو څوک مې نه ویني په کمره کې یوازې سوم شپه ده څوک مې نه ویني. د هر انسان سره کرامن کاتبین دوې فرشتې ورسره دي دا د انسان اعمال لیکي دا د قیامت په ورځ گواهی ورکی. قرآن کې الله تعالی فرمای ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. کم لفظ چې در خوله باسي فرشتې به گواهی ورکی او لیکي هم. بل د انسان خپل عملنامه به پر سړي گواهی ورکی هغه به دا وایي چې دې سړي دا چې څومره عملنامه یې لیکل سوې ده دا به د قیامت په ورځ د انسان په ګناه باندې هغه ورکي. او د انسان عملنامه چې کله پر سړي باندې ګواهي ورکي انسان به د عملنامه ته حیران سي. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. دا څنګه عملنامه ده دا څنګه کتاب دی زما عملنامه نه کوچنۍ خبره پرېښه ده نه غټه نه کوچنۍ ګناه نه غټه ګناه یو شی هم نه دی پرېښی نن ټوله بیانوي. شپږم به د انسان عملنامه به خبرې کوي. ووجدوا ما عملوا حاضرا الله تعالی وایي چې کوم عمل دې کړی دی هغه ټول حاضر سي انکار صورت به نه. اوم انبیا او نبی به د انسان په ګناه باندې په جرمونو باندې به گواهی ورکي. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي فکیف اذا جئنا من كل امة بشهید وجئنا بك على هؤلاء شهیدا. الله تعالی وایي زه به تا راولم ای زما پیغمبره د ټولو ګناهونه به ته ګواه اوسې ټول په ګناه باندې د مخکني امتو د دې امت. بل د ټولو څه غټ ګواه خود پروردګار به الله وایي ته نور ګواهي نه منې ما درته کتل چې تا کول ستا دا خیال دی چې زه یوازې ولم. الله وایي ما درته کتل هو السمیع العلیم. الله سمیع دی اورېدونکی دی او علیم ذات. تر اوو مځکو لاندې په یو تور کاڼي باندې توره تیاره کې یو تور میږی روان دی د هغه تور میږي به نو زړه څومره د هغه په زړه کې به اراده څومره په دې باندې الله وایي زه خبر یم او د هغه میږي د پښو کښهار یې اورم. رحمان به ګواهي ورکوي ستا په جرم باندې د انسانانو په جرم. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي ولا تعملون من عمل الا كنا عليهم شهودا. الله تعالی فرمای ولا تعملون من عمل تاسو یو عمل نه کوي یو عمل الا كنا عليهم شهودا. الله وي زور باندې گوایم ما سي نه سي پټول مخلوق څخه په پټ سي تنها بسه یوازې بسه ګناه و لیکن د الله وي زما سه نه سي پټېدلې. ولا تعملون من عمل الا كنا عليهم شهودا. الله تعالی وي زور باندې گوایم. په دې وجه علما لیکي چې کومه ګناه د هرې ګناه خپل یو جلا جلا اثرات او په میدان محشر به د هغه ګناه په شکل کې انسان حشر کیږي. ځینې انسانان بړانده راپورته سي په دې دنیا کې به ویني په سترګو به ویني الله مې د دې حاله وساتي.